سلامونه ګرانو دوستانو، نن غواړو د اسلحې او نښان ویشتنې کار ته لاړ شو او 11 با قدرته اسلحې ووینو. هیله ده د خوښې وړ وګرځي. اول نمبر MK19 یو نظامی وسله ده چې په هره دقیقه کې 315 مرمۍ ډزوي. دغه سلاح چې 40 کیلوګرامه وزن لري د اخیستلو وړ ده او په موټر کې د بندېدلو توانایي هم لري. دوهم نمبر AA-12 په کامل ډول اتوماتیک وسله چې په شاجور کې 20 مرمۍ ځای نیسي او بدون د کومې ستونزې په پرله پسې ډول 20 مرمۍ ډزوي. دا سلاح په امریکا کې د اکسیون شرکت لخوا جوړ شوی او اوس مهال یوازې په امریکایي سرتیرو خرڅیږي. دریم نمبر مورلین ماډل 1395 SBL. دا وسله د 1395 کال ماډل پر رقم او په ډیر هنر سره جوړ شوی. د دې وسلې جوړونکي وایي دا وسله خلک د سټایل لپاره اخلي ځکه د چا زړه نه کیږي چې پرې ډزوي. څلورم نمبر MP155 سلټیما. دا هم د AA-12 غوندې وسله ده خو اتوماتیک نه دی. شاته طرف هم ډزې کوي چې نه باید ډکې پرېږدو. دا وسله باهوښه هم دی. یو انډرویډ صفحه لري. کله چې غواړو ډزې وکړو کولی شو ټول واقع ثبت کړو. پنځم نمبر روګر پریزیشن رایفل. دا یو سنیپر دی چې موږ ورته د دوربیندار کلمه استعمالوو. شپږم نمبر ماسبرګ 590 شاهري. دا هم یو کلاسیک وسله ده چې ټول یې پیژني. اووم نمبر STI-DVC. د دې جوړونکي وایي چې دا یو ډیر دقیق وسله ده. د همدې لپاره په ډیرو ځایونو کې د نښې ویشتنې لپاره استعمالېږي. اتم نمبر بینلی رافایلو. دا نو یو هنري اثر دی. د
د ده په جوړښت کې د لومړي درجې لرګي څخه او فلزو څخه کار اخیستل شوی. د دې وسلې جوړونکي وایي د دې سره سره چې وسله ډېر ښکلی او په هنر جوړ شوی ډېر دقیق هم دی. نهم نمبر روګر مارک 4 دا یو پخوانی ډیزاین لري چې د دې ډیزاین د دویم نړیوال جګړې اړوند دی. که وغواړو د دې وسلې میل بدلولی شو چې د دویمې نړیوالې جګړې څخه نیولی چې موډرن یې دا دی. لسم نمبر بیک فریم ریوالور چې موږ ورته ریوالور وایو. دا یو نو بیا تر ټولو با قدرته دی. د دې لپاره چې پر قدرته دی نو ورته اوږد میل پکارېږي. دولسم نمبر SWAT XP. اوس چې د قدرت لرونکو وسلو منځ کې یو، اجازه راکړئ یو کمان هم وګورو. د دې جوړونکي وایي دا د نړۍ تر ټولو دقیق کمان دی. د غشي سرعت 125 متر پر سکند دی. د دې فنر په واسطه غشي په کمان کې کش کیږي او د خوشي کولو څخه وروسته هدف ته ځان رسوي. نړۍ مننه د نړۍ په پښتو ژبه لیکلو څخه د نویو اختراعاتو سره د اشنایۍ او د مختلفو شیانو د جوړښت په اړه معلومات د نړۍ په پښتو ژبه څخه ترلاسه کړئ. هیله ده سبسکرایب کړئ، زنګوله تڼۍ کېکاږئ او خپل نظرونه موږ سره شریک کړئ.